السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې یم د یو نوي معلومات سره. دوستانو راځو نننۍ ویډیو زموږ د دې په هکله ده چې څنګه خپل اکاونټ د دغه څخه بندېدو څخه د خرابېدو څخه مخنیوی وکړو د خپل د فیسبوک اکاونټ. نو د دې په باره کې دغه ویډیو موږ جوړه کړې ده، هیله ده چې تر پایه راسره وګورئ. دوستانو که چېرته زموږ مخکیني ویډیوګانې تاسې نه وي کتلي، مهرباني وکړئ هغه وګورئ، او که چېرته تر اوسه پورې زموږ چینل تاسې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او د زنګ تڼۍ کې کاږئ، ځکه هره ورځ موږ دغسې ښکلې ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو او تر تاسو یې در رسوو. خبرې نه اوږدوو دوستانو، نو راځو د ویډیو په طرف. دوستانو د ټول نه د مخکې به راشئ خپل فیسبوک اکاونټ ته. لومړی کوم اکاونټ چې تاسې غواړئ هغه د خرابېدو څخه بچ کړئ، یعنې ویریفای کړئ، نو هغې ته به تاسې راشئ. ساده ډول هغې ته راغلی، نور به زه تاسې ته ویډیو کې هر یو سټپ په سټپ تاسو ته ښیم چې تاسې باید څه وکړئ. دوستانو دغه ګورئ تاسې راغلی دغه ښي لاس ته چې دغه درې کرښې دي، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. خپل اکاونټ ته به راشئ، دلته سیټینګ اینډ پرایویسي په دې باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو سیټینګونه ډېر زیات دي، نو دې کې به تاسې اپشنان یې زیات دي، نو سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. تاسې په سیټینګ ته چې راغلی دوستانو اپشنونه ډېر زیات دي، ما تاسو ته مخکې ویډیوګانې کې ویل چې په دې هر یو باندې به زه انشاءالله تاسو ته ویډیو جوړوم او اپلوډ کوم به یې. نو راځو نن پرسنل انفارمیشن باندې په دې باندې کلیک کوو. لومړی د پرسنل انفارمیشن ته چې راغلی دوستانو ګورئ دلته جنرال دی، نیم کولی شي، میل ادرس کولی شي، فون نمبر دی باندې به په لاره خبرې کوو. را به شي دوستانو ایډنټیټي کنفرمیشن دې باندې به کلیک وکړئ. تاسې کنفرم یور ایډنټیټي په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به سلیکټ کنټري دوستانو دغه چې دی لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویلې، دغه ستاسې چې تاسې کله ایډنټیټي دې ته ورکړئ، تاسې کنفرم کړئ، نو ویریفای کړئ دغه خپل اکاونټ، نو تاسې که څومره هم څوک راپورټ کړي ستاسې اکاونټ به نه بندېږي، د بندېدو څخه خرابېدو څخه به محفوظ شي. چې هر څومره یې څوک ریپورټ کړي نو هغه به خرابېږي نه. نو دې دپاره به تاسې راشئ، پاسپورټ غواړي دلته تاسې به د ټول نه د مخه ملک انتخاب کړئ، سلیکټ کنټري. دلته به راشئ، ګوره مثال هر یو چې انتخابوي، افغانستان دی، پاکستان دی، انډیا ده، ایران دی، چې کوم یو ستاسې خوښوي. مثال د خبرې زه پکې انډیا دی انتخابوم. دغه دی افغانستان کې دغه یو مشکل دی دوستانو چې هغه صحیح نشي کولی. دلته اوس ګوره تاسو ته ویلي دي چې کنفرم یور پرایمري کنټري، نو دلته تاسې نیکسټ باندې به بټن باندې کلم چې انتخاب کړلو وبه وهئ، یس کنټینیو به ووهئ. د دې نه وروسته تاسې دوه سټپه د کنفرم یور پرایمري کنټري دا ووهئ، کنفرم لوکیشن دا به ووهئ. دوستانو ګوره دا ونه شو، ځکه زه په افغانستان کې ما انډیا انتخاب کړله، نو دغه نه کېږي. نو د دې دپاره تاسې ایډنټیفای چې ووهلئ کله چې دغه انتخابوئ ملک، نو په کوم ملک یاستئ ځکه هغه ستاسې لوکیشن معلوموي، نو هماغه ملک به انتخابوئ. بل دوستانو دغه په افغانستان کې چې دی متاسفانه نه کېږي، په خارج په هر ملک کې چې کېږي، خپل د اکاونټ دغه کوم نوم چې دی دغه به تاسې د خپل پاسپورټ د نوم سره یا ګرین کارت هر یو چې تاسې لرئ د هغې د نوم سره به هوبهو یو شی اوسي. د سال د کال د تولد، د پاسپورټ د کال د تولد سره دغه هر څه ما پاسپورټ د مخې اکاونټ جوړ کړئ. پس د هغې نه پروا نه کوي که مخکې م جوړ کړی اوس ایډیټ پکې وکړئ. پس د هغې نه به راشئ، دلته به دغه انتخاب کړئ کنټري نه وروسته به دلته کنټینیو باندې بټن باندې ووهئ. دلته تاسو ته کیمره راځي، کیمرې کې به د خپل پاسپورټ عکس واخلئ، کنټینیو به کوئ. پس د 24 ساعتو نه د ستاسې اکاونټ ویریفای کېږي. کله چې ویریفای شو د هغه نه وروسته تاسې کولی شئ چې خپل نوم بیرته چې هر نوم هم خوښوي هغه ایډیټ کړئ او بدلون پکې راولئ. خو د ویریفای کېدو نه مخکې شرط دی چې نوم دې باید د فیسبوک سره یو شی اوسي. لکه زه کله چې ویریفای کړئ دوستانو، لکه زه دلته دغه BBC پښتو ځکه دا مشهور پیج دی، دغه چې تاسې ګورئ دغه ټیک مارک چې شین ورکړی د نوم سره، دغسې ستاسې نوم سره هم ټیک مارک کېږي دوستانو کله چې تاسې ویریفای کړئ. نو دغسې بیا تاسې که هر څومره څوک راپورټ کړي د ستاسې اکاونټ نه در بندېږي او خلاص به وي. د ریپوټونو نه به بالکل محفوظه وي، په همیشه دپاره خرابېږي به نه ستاسې اکاونټ. خو شرط پکې دا دی چې پاسپورټ او فیسبوک اکاونټ پیدایښت کال بیرته دا هر څه به هم د پاسپورټ سره اول یو شان کوي. پس د هغې نه چې کله ویریفای شو د هغې نه وروسته کولی شي بیا پکې ایډیټ راولئ، تغییر راولئ، نوم بدل کړئ، هر څه چې کولی شي غواړئ بیا یې کولی شي.
خو مخکې د ویریفای کولو سره باید د پاسپورټ دغه وشي. نو دغه وه دوستانو زموږ د دې په هکله ویډیو. که چېرته کوم نظر، انتقاد، پیشنهاد لرئ دوستانو، تاسې پوښتنې در سره وي کومنټونو کې موږ ته پرېږدئ. انشاءالله موږ به په هغه باندې ویډیو جوړه کړو چې تاسو ته به یې در ورسوو. تر بیا مو په الله